آیا تاسو سره هم داسې شوي دي چې د عربۍ په ډکشنرۍ کې مو د یو لفظ د کتلو کوشش کړی وي او پکې ناکام شوي یې؟ یا کله تاسو دا سوچ کړی دی چې د عربۍ لوی علماء کرام د زرګونو مشکلو الفاظو مطلب بغیر د رټې لګولو څخه څنګه وایي؟ موږ ته داسې معلومیږي چې د عربۍ ژبې یادولو لپاره د سلهاو الفاظو یادولو ضرورت پیښیږي، لیکن په حقیقت کې داسې هیڅ هم نشته دی. د عربۍ ژبې یو زبردست او ساینسي نظام دی چې هغه په یو څو بنیادی سانچو باندې کار کوي. د هر عربي لفظ د پاسه د یو څو اضافي حروفو غلاف موجود وي. که تاسو د هغه غلاف په لرې کولو او د لفظ اصل بنیاد ته په رسیدلو باندې پوه شولئ، نو بیا تاسو لپاره به د هر یو لفظ ترجمه کول او په ډکشنرۍ کې کتل ډیر زیات اسانه شي. د دې د ټولو نه لویه فایده دا ده چې تاسو ته به د هر یو لفظ یادولو ضرورت نه وي، بلکې تاسو لپاره صرف د دې شپږ اقسامو د یادولو او په دې باندې د ځان پوهه کولو ضرورت دی چې هغه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې د مثالونو سره ووایم. که تاسو د قرآن کریم په ترجمه باندې ښه په دقیق نظر سره ځان پوهه کول غواړئ، نو دغه ویډیو به تاسو لپاره د یو شارټ کټ په شان کار وکړي. نو دا مکمل وګورئ، ځکه چې تاسو نن د عربۍ ژبې ډیر یو لوی راز پیژندونکي یئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به مونږ زده کړو 6 اقسام د اصلي حروفو په لحاظ او اعتبار سره د لفظ 6 قسمونه دي چې دې ته په فارسی کې 6 اقسام ویل کیږي، یعنی 6 قسمونه. د هغه 6 قسمونو څخه اولنی قسم دی ثلاثي مجرد، دوهم دی ثلاثي مزید فیه، دریم دی رباعی مجرد، څلورم دی رباعی مزید فیه، پنځم دی خماسی مجرد او شپږم دی خماسی مزید فیه. که د ماضي په اوله صیغه کې 3 حروف وي او 3 واړه اصلي وي، نو دې ته ثلاثي مجرد وایي. لکه خلق الانسان من علق. په دې آیات کریمه کې دا لفظ خلقه دا ثلاثي مجرد دی، ځکه دا د ماضي اوله صیغه ده او په دې کې چې دی 3 حروف دي، خا لام قاف او 3 واړه اصلي دي. او که د ماضي په اوله صیغه کې د 3 اصلي حروفو نه علاوه یو بل زائد حرف هم وي، نو دې ته ثلاثي مزید فیه وایي. لکه قرآن کریم کې آیات دی وانزلنا من السماء ماء. په دې آیات کریمه کې چې کوم دا لفظ انزلنا دی، د دې د ماضي اوله صیغه راځي انزله. په دې انزله کې چې دی د 3 اصلي حروفو نه علاوه یو بل زائد حرف هم دی چې هغه حمزه ده. په اوله کې چې کومه حمزه راغلی ده دا زائده ده، او په دې انزله کې 3 حروف چې هغه اصلي دي هغه نون، زا او لام دی. دقه 3 حروف چې دی دا اصلي دي او کومه چې حمزه ده هغه زائده ده. او که د ماضي په اوله صیغه کې 4 حروف وي او 4 واړه اصلي وي، نو دې ته رباعي مجرد وایي. لکه
اذا زلزلت الارض زلزالها. په دې آیات کریمه کې زلزلت دا رباعی مجرد دی. د دې زلزلت د دې د ماضي معلوم اوله صیغه راځي زلزله. نو په دې زلزله کې چې دی 4 حروف دي، 4 واړه اصلي دي، زا لام زا او لام. 2 پیرې زا ده پکې او 2 پیرې لام. او که د ماضي په اوله صیغه کې د 4 اصلي حروفونه علاوه یو بل زائد حرف هم وي نو دې ته رباعي مزید فیه وایي. لکه قرآن کریم کې آیات دی ولکن لیطمئن قلبی. په دې آیات کریمه کې لیطمئن دا یطمئن دا رباعی مزید فیه دی. د دې لیطمئن د دې د ماضي اوله صیغه د اطمئن. د دې په اول کې د دې اطمئن په اول کې چې کومه حمزه ده دا زائده ده. طا میم حمزه او نون دا کومه چې د میم نه وروسته حمزه ده دا پکې اصلي ده، دا پکې حروف اصلیه دي. نو په ماضي کې د 4 اصلي حروفونه علاوه یو بل زائد حرف هم موجود دی، هم راغلی دی چې هغه په اول کې حمزه ده. او که په یو لفظ کې 5 حروف وي او 5 واړه اصلي وي نو دې ته خماسي مجرد وایي. دا خماسي چې دی دا صرف په اسم کې راځي، په فعل کې خماسي نه راځي. او د خماسي مجرد 4 وزنونه دي. د دې خماسي مجرد لپاره 4 اوزان راځي، 4 وزنونه راځي. اول سفر جلون، دوهم قزعملون، دریم جحمرشون، څلورم قرطعبن. که تاسو څخه د یو لفظ باره کې تپوس وکړی شي چې دا لفظ خماسي دی که نه، نو تاسو اول وګورئ چې دا لفظ فیل یا حرف خو نه دی. که فیل یا حرف و نو تاسو به ورته ووایئ چې دا لفظ خماسي نه دی. او که اسم و نو بیا به په دې 4 وزنونو کې په یو وزن باندې وي. زبر، زیر او پیخ به هم همدقه شان وي. او که په یو لفظ کې د 5 اصلي حروفونه علاوه بل یو زائد حرف هم موجود وي نو دې ته بیا خماسي مزید فیه وایي. او د خماسي مزید فیه لپاره 5 وزنونه راځي، 5 وزنونه دي. اول دی عزرفوتن، دوهم دی قبعسرا، دریم دی قرطبوسن، څلورم دی خزعبیلن، پنځم دی خندریسن. دغه 6 قسمونه صرف د مشتق اسماو او افعالو دي، د حروفو نه دي. او دا خبره یاد ساتئ چې فعل خماسي نه راځي، یعنی 5 اصلي حروف دا صرف په اسماو کې راځي، په افعالو کې نه راځي. په افعالو کې صرف 4 اصلي حروف راځي. د دې سبق کار دا دی چې د دې مکمل سبق خلاصه په خپل طرز، طریقې او انداز باندې او په خپلو الفاظو کې ولیکئ چې تاسو د دې نه څه زده کړل. او که ستاسو په ذهن کې څه اشکال وي او یا کوم څیز په صحیح طریقې نه وي واضح شوی نو د هغې د صحیح جواب کولو پوره کوشش به زه انشاء الله الرحمن خامخا وکم.